بیا محبت نه دی، د دې نورم دوه قسمونه دي. یو طبعي محبت دی او یو عقلي محبت دی. طبعي محبت دی ته وایي چې د چا خپل رونو خویندو سره، خپل بیبي سره، خپل مور پلار سره کم محبت دی ته طبعي محبت ویل شي. دې کې د اختیار نه وي، دا قدرتي طور باندې وي، که کم وي که زیات وي، بس دې کې د اختیار نه وي. او یو دی عقلي محبت. عقلي محبت دی ته وایي چې د ستا عقل سلیم دا فیصله کوي چې په دې محبت کې ما ته فایده را رسی. چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کول دا عقلي محبت دی، ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت کې د دوانو جهانو کامیابی دي، او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت نه کولو کې د دوانو جهانو ناکامي دي. نو عقل دا تقاضا کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت وکړه. لکه مثال در نظر درکما، ډاکټر راته اپریشن ولیکلو، صحیح ده، طبعي محبت دا وایي چې دا اپریشن دې اونه کړی شي، ځکه څوک هم اپریشن نه خوښوي، طبیعت یې نه خوښوي، دې کې د داسې اختیار نشته. او عقلي محبت عقل ورته وایي که چېرته دا اپریشن تا اونه کو، ستا دا بیماري به نورم زیاته شي او د دې د نقصان د وجې نه به ته مړ شي، نو هغه بیا دې ته تیار شي. خو دغه عقلي محبت سره چې محبت محمدي، محبت ایمانی، محبت کمالی او محبت جمالی را جمع شي، نو دا بیا یو اعلی مقام حاصل کی. بیا دې هغه سټیج ته ورسی چې دلته کې دا انسان بیا د خپل ځان نم زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کوي، د خپل ځان نه هم زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کوي. مثال درکوم، مثال دا دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن چې سټه مسلمان شوی نو، په یو جنگ کې پلار ته وی رامخې ته شه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اجازت وغوښتو چې اے د الله رسوله زوی راله د جنگ دعوت راکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام منې کو. د جنگ نه بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا زوی وی پلار زما د تورې د لاندې راغلی وي او زما د غشي د لاندې راغلی وي د جنگ په دوران کې، خو ما وی چې دا زما پلار دی، نو ما در باندې گزارو نه کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په جواب کې وی زه خو ستا د تورې د لاندې راغلی وم، تا په ما باندې گزارو نه کو، او وی که ته ما له مخې له راغلی وی ما در نه ډایرکټ سروالو، ما پکې دا سوچ هم نه کولو. نو ګوره دا د محبت هغه درجه ده چې د خپل زوی نه زیات، زوی خلکو ته څه نه خوښوي، د خپل زوی نه زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت. دغه شانتې یو زنانه جنگ احد کې